واک یا قدرت څنګه د انسان اصلي او له خلکو پټه کړې څهره را بربنډوي. کله چې انسان یو موقف ترلاسه کړي، په همدې وخت کې د هغه د شخصیت رښتینې ازموینه پیلېږي. واک یا قدرت انسان نه بدلوي، بلکې هغه څه را څرګندوي چې له پخوا دننه پټ وي. ارسطو وایي فضیلت هغه وخت ښکاره کېږي چې انسان قدرت ولري، نه هغه وخت چې مجبور وي. موږ د انسان اصلي څېره هغه وخت وینو کله چې ګورو له خپلو تر لاس لاندې کسانو سره څنګه چلند کوي. آیا هغه خپل صلاحیتونه د خدمت لپاره کاروي که د نورو خلکو د تحقیر لپاره؟ هغه څوک چې تر ځان کمزوري خلک سپک ګڼي او د زور له لارې اطاعت غواړي، په حقیقت کې قوي نه دي، بلکې د شخصیت له ژورې کمزوري سره مخ دي. ځکه انسان یوازې د بیرې له لارې اطاعت نه کوي. انسان د مینې، درناوي او انساني چلند له لارې هم هر عادلانه او قانوني امر پر ځای کوي. واک امتیاز نه دی، واک امانت دی.